د هلمند ولایت په مرکز لښکرګاه کې د دارالعلوم عایشه یوناسیه مدرسې څخه 15 ښځینه فاضلات د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې فارغه شوې. د دغه فارغت غونډې پر مهال د یادې مدرسې بنسټګر حافظ مولوي علي محمد تسل د خپلو خبرو پر مهال ویلي دا ډول زده کړې د دین د ژور فهم لپاره تر ټولو غوره لارې دي چې په دې برخه کې به په راتلونکي کې هم خپلې هڅې دوامداره او پراخه کړي. د الله پیغمبر فرمایي وایي چې د قیامت ورځ قائمه سي ټول انسانان به د خپل حساب او د کتاب د ورکړې په حالت کې وي. دغه حاملین د قرآن دا به د عرش تر سایې لاندې ناست وي، د انبیاو سره د اولیاو سره به ناست وي. بل خوا بیا د دغه فارغت غونډې پر مهال دیني علماو مولوي عبدالحق او مفتي محمد نعیم نعماني د خپلو خبرو پر مهال ویلي دا ډول مدرسې د دین د ساتنې او د یوې ټولنې او کورنۍ د تربیوي روزنې لپاره اساسي لارې بللې او ویلي دي چې په دې برخه کې د مسؤلین خپلې همکارۍ دوامداره وساتي. یو لوی احسان دی چې د مدرسې د محتمم سره ادا کړی دی چې دا د کومه یو کمترینه استی و مالداری الله ورکړې ده او دا د الله د دین په خدمت کې مصرف کړې ده. دا د الله احسان دی. پر دې روی زمین باندې الله عز وجل خلقو ته ډېرې اصلي ورکړي دي مګر دغه احسانات د کومو خلقو سره شته. د قرآن عظیم شان د الله پاک جل جلاله کتاب دی. خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. دا الله رسول وای بهترین په تاسو کې هغه دی چې قرآن زده کوي او نورو ته وښوي. قرآن عظیم شان زده کوي او نورو ته وښوي. دا د الله رسول صلی الله علیه وسلم وای خیر ستاسو. په ورته وخت کې بیا د څلورو فارغه شوو زده کوونکو خویندې ورور عبدالرحمن بهیر دا د ویاړ شیبه بللې او ویلي دي چې دا یوازې د دوی د کورنۍ ویاړ نه دی بلکې د ټولنې لپاره هم یو مثبت ګام دی. نوموړی له اسلامي امارت څخه غوښتنه لري چې لا دې هم په دې برخه کې پراخه هڅې وکړي. النبي الاسلام یو حدیث شریف طلب العلم فریضة علی کل مسلم ولا مسلمه. د علم طلب په هر مسلمان نر او ښځه باندې فرض دی. نو له حافظ اجملي صاحب څخه نړۍ مننه چې د خدمت زمینه په هلمند ولایت کې برابره کړې ده. تیر کال هم زما دوی خويندې فارغ شولې الحمدلله. سږ کال هم دوی خويندې او د دې ترڅنګ د مختلفو ولسوالیو څخه خويندې تیر کال او هم سږ کال فارغ شولې. دا په داس حال کې دی چې تیر کال هم دغه مدرسې څخه 15 ښځینه زده کوونکو خپل د فارغت سندونه ترلاسه کړل.